واقعي دی ښایي 10 to موږ د څه لپاره استعمالو چا ته پته شته تاسو ته ما ویلی نه او used to نه used to نو ګورې واقعي دی 10 to موږ هله استعمالو که نه کوم کار چې موږ بار بار کوو دلته بورډ ته ګورئ کوم کار چې موږ بار بار کوو د هغه لپاره موږ څه شی استعمالو 10 to لکه I tend to play cricket زه کرکټ کوم خو دا کرکټ ته هره ورځ کې که نه چې کوم کار ډیلی کېږي بار بار کېږي نو د هغه لپاره بیا څه استعمالېږي 10 to استعمالېږي فار ایگزامپل I tend to have my breakfast زه د سهار ناشته کوم دا ناشته خو بار بار کېږي که نه هر سهار چې راځي ناشته کېږي I tend to offer the prayer زه مونځ کوم I tend to perform ablution زه اودس کوم I tend to talk to you زه ستاسو خبرې کوم I tend to go there زه هلته ځم نو د هلته تلل دا بار بار کېږي 10 to موږ د څه لپاره استعمالو کله چې یو کار بار بار کېږي په موجوده وخت کې چې دا موږ د څه لپاره استعمالو د ریپیټډ ایکشن دپاره څه ته وایي چې بار بار دهراویږي هغه ته څه وایي هغه ته ریپیټډ ایکشن وایي د دې سټرکچر به چاته یادي د دې سټرکچر به څه چې دی نه موږ سنټنس جوړو فرسٹ آف آل به سبجیکټ لیکو فرسٹ آف آل به څه شی سبجیکټ وایي د سبجیکټ نه بعد به څه شی بیا به 10 to بیا به څه شی بیا به 10 to بیا به د ورب فرسټ فارم بیا به څه شی بیا به آبجیکټ دا زموږ څه دی دا سټرکچر دی څه دی سټرکچر دی اگزامپل دا ګورئ مطلب دی I tend to have breakfast زه د سهار ناشته کوم دا 10 to ما ولې ولګاو دا کار بار بار کېږي چې کېږي ځکه د سهار ناشته خو هر سهار چې راځي زه د سهار ناشته کوم د کوم کار چې بار بار کېږي هغه سامان څه لګو 10 to لګو I tend to meet him I tend to meet him ستا سره نه د هغه سره زه د هغه سره ملاقات کوم نو دا کار بار بار کېږي که نه I tend to meet him زه د هغه سره بار بار داسې اوسم چې هغه سره بار بار ملاقات کوم د سنټنس مطلب څه دی چې زه د هغه سره میلاویږم خو دا میلاویږي لکه دا میلاویدل څه شی بار بار دي نو ځکه دلته ما 10 to لګولی دی څه شی 10 to لګولی هغه دلته راځي he tends to come here هغه دلته راځي دلته ما اس ولې ولګاو چاته پته شته دې ټینس بالکل ګورې کله چې زموږ سره هی راشي یا شي راشي یا ایټ راشي یا د یو کس نوم راشي دغه سره بیا به د دې ټینس ته څه شی لګي ایس به ورسره لګي لکه دلته چې ما څنګه ولګاو he tends to come here هغه دلته راځي څه کېږي هغه دلته راځي بل اگزامپل واورئ شي خدا خاندي څه she tends to laugh هغه خاندي خو مطلب یې دا دی چې هغه دا ریپیټ کوي دا خاندي روزانه په بنیاد سره خاندي she tends to laugh هغه خاندي اوس تاسو یو ته پاسه رضوانه ته داسې وکړه نه وایي زه کرکټ کوم خو دا کرکټ ته بار بار لکه کې که نه هر مازدیګر ته کرکټ که نه هو ته به څنګه وایې I tend to play cricket. Good. I tend to play cricket. I tend to چې زه کرکټ کوم چې زه کرکټ کوم دا ته هر مازدیګر دا کرکټ کې نه ځکه دې موږ 10 to ولګاو چې څه ولګاو 10 to څه ولګاو نو 10 to په استعمال باندې پېښ وای 10 to باندې سره پاره لګاو دا د ریپیټډ ایکشن لپاره سره پاره لګاو د ریپیټډ ایکشن لپاره لګاو اوس یوز ټو سره پاره لګاو دا د اپوزیټ د چا څه پته شته نه
نه دا موږ د پریزنټ لپاره لګو لکه کار اوس کیږي او دا به د څه لپاره لګو د پاس دپاره چې په تیر شوي وخت کې موږ یو کار بار بار کاوه خو هغه اوس نه کوو څه شی چې په تیر شوي وخت کې موږ یو کار بار بار کاوه د پاست ریپیټډ اکشن لپاره لګو څه لپاره جونیره پاڅه پاست ریپیټډ اکشن څه ته وایي چې کوم تیر شوی او موږ به بار بار کوو هغه لپاره به استعمالوو چې په تیر شوي وخت کې موږ یو کار بار بار کاوه هغه ته استعمالوو د هغه دپاره استعمالو کېږي اوس جوله ته پاڅه د دې به زموږ سره سټرکچر څه کله چې موږ د دې نه سنټنس جوړو نو د څه په بنیاد سره به جوړو لاول به آبجیکټ لګي ور به لګي سبجیکټ به لګي ګوډ صبر وکړه زه لیکم ته ماته ووایه اول به سبجیکټ لګي بیا به یوز ټو لګي بیا به د ورب څه شی فسټ فارم لګي او بیا د دې نه بعد به ابجیکټ لګي څه شی به لګي ابجیکټ به لګي دا څه شی دی دا سټرکچر دی اوس جمیله ته پاسه لاولنی سنټنس داسې جوړ کا چې لکه ته داسې یو کار کوه په مخکې وخت کې چې هغه اوس نه کي I used to play cricket لکه دې مطلب دی چې ما به کرکټ کاوه خو اوس زه کرکټ نه کوم څه شی I used to play cricket د دې سنټنس څه مطلب دی ما روزانه کرکټ کاوه د سنټنس څه مطلب دی I used to play cricket ما به کرکټ کاوه خو اوس یې نه کوم نو داسې خبرې چې موږ کله کوو چې په تیر شوي وخت کې موږ یو کار کاوه او اوس یې نه کوو لیکل بند کړئ دلته ګورئ لیکل ټول بند کړئ اوس سلمانه ته رسي یو جمله ووه چې هغه کار به تا بار بار کاوه خو هغه کار اوس نه کیږي I used to laugh سنټنس څه مطلب دی ما بار بار خاندل او لکه ما به خاندل I used to laugh د سنټنس مطلب چې ما به خاندل خو اوس زه نه خاندم لکه ما به خاندل دا بار بار اکشن دپاره راځي اوس رضوانه ته پاڅه ته اوس داسې یو خبره وکړه که نه لکه چې هغه به تا بار بار کوله په پاست کې لکه پاست ریپیټډ اکشن اوس تا خو هغه کار ته اوس نه کي دا کوم کار دی یوه جمله جوړه کړه جملې ته وکړي I used to drive a car I used to drive a car I used to drive a car ما به ګاډی چلاوه څه شی ما به ګاډی چلاوه په پاس کې خو اوس یې نه چلوم څه شی اوس یې نه چلوم ته رضوانه پاس ته یوه جمله جوړه کړه I used to use mobile I used to use mobile سنټنس مطلب چې ما به موبایل استعمالوه څه شی ما به موبایل استعمالو I used to go for a picnic د دې سنټنس څه مطلب دی I used to go for a picnic زه ولیکم I used to go for picnic زبا چکر راتلم I used to go for a picnic زبا چکر راتلم خو اوس نه ځم څه شی خو اوس نه ځم نو کله چې تاسو داسې خبرې کوئ چې هغه په موجوده وخت کې ته اوس کې نو بیا به څه شی لګې tend to لګې څه شی tend to به لګې لکه I tend to have my breakfast زه سهار ناشته کوم I tend to go there زه هلته ځم I tend to meet you زه ستا سره میلاویږم I tend to talk to you زه ستا سره خبرې کوم I tend to quarrel with you زه ستا سره لانجه کوم څه شی کوم لانجه کوم نو دا کار اوس بار بار کېږي څه شی
د موجوده دپاره کوم چې پریزنټ ریپیټډ اکشن دی هغه دپاره لګو او پاست ریپیټډ اکشن دپاره به څه لګو یوز ټو به لګو لکه I used to go there زه به هلته تللم he used to come here هغه به دلته راتو she used to laugh هغه به خاندل خو اوس نه خاندي شي I used to meet you څه مطلب دی ما به ستا سره ملاقات کوم هو اوس یې نه کوم څه شی I used to talk to you ما به ستا سره خبرې کولې خو اوس یې نه کوم څه شی نو خبره باندې پوه شو چې کله دغه شان ته د پریزنټ دپاره استعمالوئ بیا به ټینټیو چې کله د پاسټ خبره کوئ د پاسټ ریپیټیشن بیا به څه لګوئ بیا به یوز ټو لګوئ چا خو څه کوېسچن نشته دی په حوالې سره بیخي